بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیله او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یو د صحت جامې به مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، موږ هوډ وکړ چې د ادب ذوق ملګرو دپاره یوه ادبي او یوه درسي ویډیو برابر کړو تر څو ادب ذوق ملګري ترېنه مستفید شي او استفاده وکړي. که چا زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ. په ننني درسي ویډیو کې به د ادب پوهنې تعریف، د ادب پوهنې څانګې او ورپسې د ادب لغوي او اصطلاحي تعریفونه وکړو. راځو اول ادب پوهنه څه ته وایي؟ سوال پیدا کېږي چې ادب پوهنه څه ته وایي؟ نو ادب پوهنه هغه علم دی، هغه پوهه ده چې موږ ته ادبیات مطالعه کوي، ادبیاتو په هکله څېړنې کوي او ادبیات راښایي. دې ته څه شی ویلی کېږي؟ ادب پوهنه وایي. ادب پوهنه عموما دوه څانګې لري. یوه څانګه یې اصلي څانګه ده، اصلي څانګه، او بله څانګه یې فرعي څانګه ده. اصلي څانګه او فرعي څانګه. راځو په اصلي څانګه کې کمې کمې څانګې شاملې دي. یو پکې ادبي تیوري شامله ده، ادبي تیوري. بله پکې ادبي تاریخ شامل دی، ادبي تاریخ. او دریمه څانګه پکې ادبي کره کتنه یا تنقید شامل دی. ادبي تیوري، ادبي تاریخ او ادبي کره کتنه یا ادبي تنقید شامل. او په فرعي څانګه کې بیا کتاب پوهنه، کتاب پوهنه، ورپسې متن پوهنه، متن پوهنه، او ادب پوهنې تاریخ، ادب پوهنې تاریخ. یعنی په ادب پوهنې کې دوه څانګې لري، اصلي څانګه او فرعي څانګه. په اصلي څانګه کې ادبي تیوري، ادبي تاریخ، ادبي کره کتنه یا ادبي تنقید شامل دی. او په فرعي څانګه کې کتاب پوهنه، متن پوهنه او ادب پوهنې تاریخ شامل دی. انشاءالله دا به هر یو بیل بیل په راتلونکي ویډیو یا په راتلونکي درسونو کې به ورته بیل بیل تشریح شي. همدومره به کفایت وکړي. اوس راځو ادب څه ته وایي؟ ادب څه ته وایي؟ ادب څه ته وایي؟ لکه څرنګه چې نور اجتماعي علوم د هغې په شان ادب داسې کوم خاص ځانګړی ټاکلی تعریف نه لري چې د هرې ژبې ویونکي او د ټولو ژبو قومونو د ادبیاتو والاو دپاره د منلو وړ وي. یعنې داسې خاص ځانګړی او ټاکلی تعریف نه لري چې د ټولو دپاره د منلو وړ وي. هرې ژبې والا خپل اصول او خپل قانون مطابق ادب تعریف کړی دی. خو بیا هم د دې ټولو تعریفاتو د مطالعې نه وروسته نچوړ او خلاصه داسې اخیستل کېږي چې ټول تقریبا سره نږدې اړیکې لري. ادب خپله یو عربي کلمه ده، منشا یې د عرب د ژبې را اخیستل شوې ده، عربي ژبه. معنا یې څه شی ده؟ په معنا کې هم دوه ډوله خلک دي. ځینې وایي چې ادب معنا د فرهنګونه وبښئ روزنه، معنا یې روزنه، ښه ژوند یا ښه معاشرت، ښه کړه وړه، اخلاق او ښه لمانځنه ښودلې ده. او ځینې خلک یې بیا د ادب معنا پوهه، فرهنګ او هنر، ځیرکتیا ښودلې ده. بهرحال لغوي معنا دا د دوه ډوله نظریې پکې وي. او په اصطلاح کې هر هغه ځانګړې او ممتازه وینا، هر هغه ځانګړې خاصه او ممتازه وینا، که دا شفاهي وي او که د لیکنې په شکل وي، که شعر وي او که نثر وي، خو چې هنري ارزښت ولري ادب بللی کېږي. یو ځل بیا وایو چې هر هغه ممتازه او ځانګړې وینا چې شفاهي وي او که د لیکنې په شکل وي، شعر وي او که نثر وي، خو چې هنري ارزښت ولري ادب بلل کېږي.
ادب بلل کیږي. تر راتلونکي درسي ویډیو پورې له موږ سره پاتې شئ. اوس شریف الله عارفي ته رخصت ورکړئ. په لوی خدای مو سپارم. د الله په امان.